په دغه اروپایي هیواد کې مسلمان اوسېدل اسانه نه دي. دلته ان یو مسجد هم نشته. په ښوونځیو کې اسلام نه تدریسیږي او دغه 15,000 کسیزه مسلمانه ټولنه په رسمیت هم نه ده پیژندل سوې. موږ د سلوواکیا په اړه خبرې کوو. د دوی د رسمیت پیژندلو دپاره د دغه مذهبي ډلې 50,000 امضاو ته اړتیا ده. خو قانون تل دغه ډول نه و. پخوا د یوې ټولنې د رسمیت پیژندلو دپاره یوازې 20,000 امضاو ته اړتیا وه، خو په 2007 کې دغه قانون بدل سو. نو دغه ډله اړه وه چې خپل د ځانه د 20,000 بالغ غړو امضاوې ولري. که څه هم مسلمانان د دغه هیواد 0.1% نفوس جوړوي، خو ځینې پارلمانیان د قانون جوړولو پر وخت اسلام راوړل یو لوی خطر ګڼي. اسلام اوس په کباب کې دی، په پرجسلاو کې خو پخوا لا و. نو داسې یې وګڼئ چې په 15 یا 10 کلونو کې به دلې راورسېږي. په 2019 کې ولسي جرګې د هغه امضاو شمېر 2 برابره کړ چې ورته اړتیا وه، او د هغه ډول سلواکي ولسمشر انډریج کیوګاز ویټو د یو مسلمان په توګه موږ دې ته ډېره اړتیا لرو چې په بشپړ ډول په رسمیت وپېژندل سو، او باید په حکومت کې د شاملېدو یو ښه احساس ولرو. په ټولنه کې موږ د مسلمانانو په توګه ښاریان یو، او موږ د خپلو دندو ترڅنګ ځینې حقوق هم لرو. په رسمیت نه پیژندل په سلواکیا کې د مسلمانانو ورځنی ژوند اغېزمن کوي. دوی یو رسمي مذهبي مشر نشي لرلی او عادي خلکو په ډول اسلامي ودونه نشي کولی. حکومتي مرستې د نورو 18 مذهبي ډلو په ډول نشي ترلاسه کولی، او دوی باید دغه مځکه چې په 1999 کې یې پیرلې ده باید وپلوري، چیرې چې دوی ته د یو کلتوري مرکز د جوړولو اجازه هیڅکله نه ورکول کیږي. اسلام ضدي په سلواکیا کې شتون لري، او د سیاسیونو د لوري کرکجنې اعلامیې هم ناولاده نه دي. هر عادي اروپایي مسیحي یا ملحد باید د دغه شیطان ذاتو او شیطانانو څخه وویریږي چې هغه دغه د اسلام مذهب دی. په 2015 کې د کډوالو تر ازدحام وروسته حالت ډېر نازک او خراب سو. د مسجدونو نه شتون ان د مسلمانانو کډوالو قبلولو پر خلاف وکارول سو. سیاستوال پوهېدل چې دوی د اسلام او کډوالو په اړه د خبرو په مټ د ویرې چاپیریال خپرولی سي. په 2019 کې په دغه ټولنه کې اسلام ضد فکر خپرېدل ودرېدل، خو مسلمانان تر اوسه لا خپلو عادي حقونو ته په تمه دي. سلواکیا د اروپایي اتحادیې یو غړی دی، کوم چې باور لري چې اساسي حقوق په نړیواله کچه د مختلفو هیوادونو لخوا تامین شوي دي. خو آیا دغه غړی هیواد خپلو ټولو اتباعو ته مساوي حقوق برابروي؟